مسلمانانو دا سره ما ښه کړي وو 1000 روپۍ مې له درکړې وي دغه خو انجام دا شو تا له خو ما قرض درکړی وې نه نو چې تا ما له قرض راکړی د هغې مطلب دا چې ته به زما د 4 لکو روپو غوا په ارامۍ بوځې د پټي نه هغه هم بغیر اجازته دا 4 لکه ډېرې دي او که دا 1000 ډېرې دي نو تا پسې خو زه 10 ځل درنمه تا ما د خپل قرض ما له یو کال کې را واپس نه کړ نو ما څه کړی وې نه داسې کار نه تا خو پکې لا پلار ته ویلي منډکی به نه چېرته دې نه پرېږدم تا خو لا پلار ته هم ویلي دي چې پلار هغه د غوا ده چې په مخه کومې دی داسې تاسو باندې سترګې پټې وې زما د 4 لکو غوا تاسو نه لیدلې خپل زړګي زم لیده پلار اوس وي مسلمانانو ما خو تا له 1000 روپۍ پرون هم درلېږلې وې 1000 به روزانه درلېږم که نه پیسې به د غوا زه دررسومه د هغې نه خو زه د ورځې د 3000 روپۍ خرڅومه د خدای مسلمانه ته به ما له 1000 همداسې رالېږي چې څو ورځې د غوا ساتلې ده د هغې د پی حساب کتاب به درسره کومه یاسینه پلار ته مې واس کړه یاسینه پلار ته مې واس څنګه پلار ته دې واس کړه ما نه شه داسې ګپ دی څه مخکې لکه ما د څه کړي ګوره ته راغلی وراره مې ناجوړه دی وراره مې ناجوړه یو 1000 روپۍ قرض راکړه بېل وخت یې ګوره هغې دا د کلونه تېر شوه ما له پکې خدای پاک غواګانې راکړي دا 1000 نه او در به کوم تا ته مې ویلي چې زه نه در کوم تا ته زه اوس تا ما کې د بوسو لوګي کوم ولې ما د څه کړي ما د څه کړي که نه 1000 روپۍ تا له ما 1000 روپۍ درکړي ګوره قرض له ما 1000 درکړي خدای دې خیر کړي مړ یاسینه پلار ته مې واس کړه د سهار ایسته مې زوی نه سوارله لېږلی دی او تر اوسه پورې رانغې نو په داسې زوی باندې به څه کېږه داسې نافرمانه زوی باندې به څه کېږه ته زما خبره وره زما خبره مخکې شاله کا خبره خو خبرې ته غوږ کېږه که نه ته سوال ته مدني حساب کتاب مې دی د سره حساب کتاب دی داسې کار دی ګوره دغلته به مې اوس پلار ویني اوسې نه چې مړ دي کي که تی مړ کړه خو هغه زما زرګیز لاړه ښه د 4 لکو غوا م زما راوستې پلار روزي اوس په دې پلار ما وژني زه چې دا پلار دې راشي که نه هغه سم م کار شته دی ولې زما پلار سره څه کار دی پلار خو مې را باندې احسان کړی پلار مې ماتې وي چې خیر دی یو 1000 روپۍ قرض ورکړه هلته خو خوله ویته کوله اوس پکې دا خبرې شوې تا پسې چې زه دا یو کال درلم ما زما زرګیز او تا نه راکړو چې غوا مې دا شکر وکړه چې کور مې هله نه دی خرڅ کړی ښه اوس دا خبرې کې غوا دې م بوتلې ده هلکه ګورې اوس په دې وچ لښتي کې راسملومه او ټیک په دې پکې خښ کړم ګورې خوله سمه خوځوه خوله کنټرول کې که دا د نیکۍ انجام شو ښه مې رسه کړي اوس مې لښتي کې اچوي څوک لښتي کې مړه 1000 روپۍ مې ورله قرض ورکړې وي یو کال به پسې لاړم او رالم پیسې نه راکړو ایسته مې ترې غوا خرڅه کړه نو چې ما ترې غوا خرڅه کړو به مړه ورګه به تا غورې مړی پرېږدم غوا ده ورسره منډه که راوړه ما دې دې ما نه دوم نشي لاړ شي ځکه خو ما ډېره غاړه اوږده کړه ولې مې دی شابه پلار ته واس کوي زوی دې ګیر دی ټوپونه مو سم نشي کولی سم غرو دې وامه نه ګلخان کاکا ګلخان کاکا راشه زوی دې لاس لګولې چا سره راشه راځه وای تړون دی دغه څه دی هغه 1000 روپۍ چې دې ورکړې وه داسې مې لاس لګورې که غږ دې کړم مشره ګریوان پرېږده مه کوه داجي رانه خفه کړه مه داجي پرېږده مری دې رانه بنده کړه پرېږده سړی پرېږده خدای مسلمان ولې دا 1000 روپۍ نه ورکړې صبر داجي صبر د څه صبر و والله چې دله یې وجنمه داجي د خدای خاطر و که څنګه یې وجنې که مړ دی که خو زما زرګیز لاړه ختم شو